زه به یو څو شعرونه وایم خو خپل نه وایم. زما ورور چې دی نو چې وفات شوی د هغې نه یو څو ورځې مخکې ما سره ناست نو ما ته یو څو شعرونه ویلي وو، ما ځان سره لیکلي وو. نو زه به هغه یو څو شعرونه تاسو ته ووایم او بیا به یو وړوکی غونډه کې د هغې یو نظم دی بابا، هغه به تاسو ته ډالۍ کړم. زما د خبرو دا مطلب نه چې تاسو ځان سیریس کړئ، لکه مطلب دا دی تاسو واو به کې هم کولی شئ او داسې داد به کې هم ورکولی شئ. ناز صاحب د هغوی څه شعرونه دي، وایي ستا سره لاسو کې اکې وې نو باچا وختې، ستا سره لاسو کې اکې وې نو باچا وختې، ما ته زما د یقین پتې ټولې څښا وختې. او ستا کلیوال دی هغه ښکلی ګاونډي دی ستاسو، ستا کلیوال دی هغه ښکلی ګاونډي دی ستاسو، اوهو راغاړي و زیار ته خو اشنا وختې. او د دې نه وروستو د اعتبار د ډېره مننه، ستا کلیوال دی هغه ښکلی ګاونډي دی ستاسو، اوهو راغاړي و زیار ته خو اشنا وختې. او د دې نه وروستو د اعتبار دپاره څه پاتې شو چې باوجود د قسمونو بې وفا وختې. او دغه یو څو نور شعرونه چې مازغه خراب لرم سوچونه عجیبه ساتمه، مازغه خراب لرم سوچونه عجیبه ساتمه، زړه دومره پاک په خدای قسم لکه شیشه ساتمه. او فیض صاحب ستاسو هم شکل شان انسان برا پیدا کم ځان لا، دا د هغوی شعر دی. ستاسو هم شکل شان انسان برا پیدا کم ځان لا، زړه کې به تا ساتم او خوا کې به هغه ساتمه. ستاسو هم شکل شان انسان برا پیدا کم ځان لا، زړه کې به تا ساتم او خوا کې به هغه ساتمه. او بې اعتباري دومره سیوا شو چې په کور دننه د خپلې ویرې نه په لاس کې تماچه ساتمه. او دغه یو څو نور شعرونه بیا یو وړوکی غونډه کې نظم دی هغه به ووایم. هغوی وایي چې حسن پرست یم په دې کې څه ګناه خو نشته، حسن پرست یم په دې کې څه ګناه خو نشته، زه ګناهګار به هله یم چې په حاشي وکمه. او خدای خو دې مال دومره وسړو بیخي رانه کي، خدای خو دې مال دومره وسړو بیخي رانه کي چې یو بېوسه ته زه نرشم بدماشي وکمه. او زه ټوله میاشت نوکري وکمه تنخواه واخلمه. احسان صاحب زه ټوله میاشت نوکري وکمه تنخواه واخلمه او بیا به ټولې تنخواه یو شپه عیاشي وکمه. زه ټوله میاشت نوکري وکمه تنخواه واخلمه او بیا به ټولې تنخواه یو شپه عیاشي وکمه. او زما د زوره به خبر شي خو د شپې چرته کې په مین سړک باندې چې ستاسو تالاشي وکمه. او مننه او بیګا مې خوب لیدلی وا زه محق حیران یم، اول شراب وسکم او وروسته خودکشي وکمه. او د هغوی دغه یو لنډ غونډه کې نظم دی سرخط دی چې په دنیا اور به لګوم. یاد دي چې ته چې کله ما نه تللې حیدر صاحب، یاد دي چې ته چې کله ما نه تللې ما درته څه ویلي وو، اشنا که ومې لیدې چېرته د بل چا سره تا ته به هېڅ ونه ویم، هر څه به وسېځمه په دنیا اور به لګوم، ځان له به سور ولګوم او ځان به هم وسېځم. نن چې بلهامو د پس اشنا ما ولیدې ته په لاره بل چا سره، نو دومره زور یې راکړو په هغه ځای کېناستم. سیګرټ مې لاسو کې و، ماچس مې جیب کې پروت و، خو دومره توان مې نه و چې د ماچس تیلی بل کړی مې وی او خالي سیګرټ ترې لګولی مې وی. ډېره مننه. زمونږ ستاسو نه دغه هیله هم ده چې تاسو به را روان وخت کې هم د دې نه سیوا پروګرامونه را جوړوئ او هسې نه چې ستاسو ورته حوصلې ماتې شي. نو د ملګرو نه به د دوی دپاره د لاسونو د پلقا تمه ساتم چې تاسو د دوی دپاره د لاسونو پلقا وکړئ. حقیقتي خبره دا ده زما په خپله دغه شانتې یو خواهش شو د دې ټولنې نه مخکې ما یې په کار دا ده چې په منګلور کې داسې یو ټولنه جوړه شي ځکه دلته د چارباغ د سنګوټې د دې ځای د علاقې دا کم خلک چې دی دا ډېر په شعر مین دی. ناست موږ چې په منګوره کې هم پروګرام کوو یا په مټه کې چې څوک پروګرام کوي نو هم د دې چارباغ او د منګلور زیاتره ملګري چې هلته پروګرامونو له ځي. نو تاسو ته ډېر زیات داد ستاینه. او بل ما ته به یو دا واضحه کړي چې د پروګرام صدر څوک دی بابا. خو ما د خدای علم نه و، ما خو یې که څوک صدر دی خو ما د علم نشته دی. صحیح دی چې صحیح. ښه ما ته د دې علم نه و، ما خو یې که چېرته کېدی شي ناست صاحب نو چې زه ووایم. صحیح دی چې زه به یو بله مشوره هم دغه دا وړه غونډه کې مشوره ده، دونه ګټه مشوره نه ده. یو به دا مشوره هم ورکړم چې کله تاسو بیکګراونډ فلیکس لګوئ نو په هغې کې به لکه مطلب د چا په درناوي کې چې پروګرام دی د هغوی تصویر دې بېشک وي. د هغې نه علاوه تاسو چې کوم مېلمانه راغواړئ نو هغه که هر څومره خاص وي د هغوی تصویر لګول نه دي په کار. ځکه چې ما چې څومره پروګرامونه
کتلی دي نو هغه کې اکثر چې یو ملمران شي او بل راغلی نو هغه اکثر په سټیج باندې مو وي چې زه راغلی یم زما تصویر نشته دی او بل نه دی راغلی او د هغه تصویر شته دی نو دغه ته پکې لګونته کې قتل پکار دی بل زه خاکسار صاحب دلیتا ډیر زیات داد ورکوم دا زما په خیال ز فکر کوم لومبنه پروګرام د چې دوی به کمپیرینګ کوي خو ډیر انتهایی خپل کمپیرینګ کوي پروګرام ډیر خپل روان ساتل دی خو د منګلور د کسانو نه یو ګلور سره په دې کومه چې تاسو له پکار داري چې اوس مونږ خو شاعران یو ځل لکه مطلب ډیرو مشاعرو له بزو دا دوی دلته پروګرام را جوړ کړی دی دا تاسو د پار را جوړ کړی دوی په منګوره کې دا پروګرام را جوړولای شو تاسو له پکار داري چې تاسو د دوی پروګرام ته دا ډیر خپل چې نو تاسو پر اتګ او تاسو د پروګرام په ګرم ساتلو باندې کیږي نو تاسو چې د کم از کم شاعر تم داد ورکوي او د کمپیر تم داد ورکوي دا څه ده کنه دا زه نصیحت نه کوم تاسو د خبره کوم د دینه بعد چې تاسو له کم شاعر راځي تاسو له پکار دا تاسو ورته خپل داد ورکوي او تاسو هغه مستای او ور سره د دوی دا کوم ټولنه چې نو دام ستای ناسب